د علي وزیر تازه او مهمې خبرې. علي وزیر نن د بنو په جلسه کې د ډیورند کرښې په اړه پاکستان ته څه اخطار ورکړ. پاکستان ته یې څه وویل چې ډیورند کرښې سره به څه وکړي. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د بنو د تاریخي جلسې په دوام همدا شیبه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر په خپله غوسناکو څرګندونو کې پاکستاني ریاست ته په خطاب کې وویل دا ژمنه در سره کوم چې پر ډیورند کرښه تیر کړی اغزن تار به یوه ورځ تاسو پر غاړه کې اچوم او کش کوم به دې. علي وزیر د خپلو خبرو پر دوام وویل د ډیورند نامنل شوې کرغېړنه کرښه باندې اغزن تار دوه ورونه چې لر او بر یادېږي سره جلا کړي دي، خو پر وینا یې چې دغه تار به یوه ورځ له منځه وړي. نوموړی وایي اغزن تار چې پاکستاني ریاست په پوره هڅو باندې د لکونو پیسو په لګولو سره د دې لپاره تیر کړی چې ګواکې د لر او بر پښتانه به سره بیل کړي، خو بیا هم ونه توانېده او هماغه پښتانه له یو بل سره پخوانۍ مینه او اړیکې لري. علي وزیر وایي پاکستانی ریاست به د لر او بر پښتنو د بیلولو ارمان ګور ته یوسي. هغه وایي دا ناممکنه خبره ده چې ګواکې دوی به سره بیل کړی شي. نوموړی چې د پاکستان پارلماني غړی هم دی یو ځل بیا یې په پارلمان تور پورې کړ چې ګواکې ټول چاپړوسان دي. د هغه په خبره په ټوله نړۍ کې به دا ډول ناسم پارلمان پیدا نه کړي لکه څنګه چې د پاکستان پارلمان دی. د علي وزیر په وینا د پښتنو دا لویه مبارزه چې په لوی هوډ او قوي ارادې سره پیل شوې د خپلو هدفونو او حقونو ترلاسه کولو ته ورسوي او د پاکستاني ریاست له ظلمونه به خلاص شي. نوموړی په ټینګار سره وایي دا څنګه ازادي ده، دا څنګه انصاف دی، دا څنګه د ولس په خوښه حکومت دی چې پنجاب خپل ولس ته قلم ورکړی دی خو زموږ پښتنو ته ټوپک ورکړی دی. نوموړي به ټینګار سره بیا هم ویل د پاکستان له حکومته به د زری حساب وغواړي او د شوو ظلمونو په اړه به هم ترې انصاف او عدالت غوښتنه وکړي. علي وزیر د پاکستان پر ضد دا سپینې خبرې نن د بنو په رابلل شوې تاریخي ولسي غونډه کې وکړې چې لا هم د زرګونو پښتنو په شتون کې روانه ده. د علي وزیر وړاندې د پی ټي ایم بل مخکښ غړي وړانګه لوڼۍ هم خپل وینا له ګډونوالو سره شریکه کړه چې له دې وروسته به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ هم خپلې څرګندونې وکړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.